السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې تاسو ته درخوایم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په موبایل کې د فیسبوک ټول ملګري په یو کلیک سره ان فرند کړئ. او دوستانو که چې تاسو سره تاسو په فیسبوک اکاونټ کې ډیر زیات ملګري وي، 1000 2000 3000 15000 ملګري وي، نو که چیرې تاسو یو کس ان فرند کوئ نو دا ډیر وخت اخلي، تاسو ډیر وخت درځای کوي. نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به تاسو ته یو ډیره خوندوره طریقه درخوایم چې د دې طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولای شئ چې په موبایل کې په یو کلیک سره د فیسبوک ټول ملګري ان فرند کړئ. هغه که هر څونه وي، که 1000 وي، که 2000 وي، که 15000 وي، که هر څونه وي. نو دوستانو په دې طریقې باندې ما مخته هم یوه ویډیو جوړه کړې وه چې هغه ویډیو ما تاسو ته په کمپیوټر کې درښولې وه چې موږ څنګه کولی شو چې په کمپیوټر کې د فیسبوک ټول ملګري په یوه کلیک سره ان فرند کړو. نو دغه ویډیو زه تاسو ته په موبایل کې درښیم چې اوس تاسو په موبایل کې هم کولی شئ چې د فیسبوک ټول ملګري په یوه کلیک سره ان فرند کړئ. نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دې طریقې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو اول به تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر انسټال کړئ. د دغه براوزر نوم ده کیوي براوزر. دغه براوزر په پلی سټور کې موجوده ده. تاسو په پلی سټور کې کیوي براوزر سرچ کړئ. دغه براوزر به تاسو ته راوړوي او دغه براوزر به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې تاسو دغه براوزر انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه براوزر خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه براوزر خلاص کړئ نو دغه انټرفیس دا رقم راځي. نو اول به تاسو په دې براوزر کې خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. نو تاسو کتلی سم په دې براوزر کې الریډي خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړی ده. نو زه اوس راځم تاسو ته په دې فیسبوک اکاونټ کې خپل فرینډز درښکاره کوم چې په دې فیسبوک اکاونټ کې زما څو فرینډز دي. نو تاسو کتلی شئ په دې فیسبوک اکاونټ کې ما 838 فرینډز دي. نو زه اوس راځم د هغې طریقې په ذریعه سره دغه ټول ملګري دغه 838 ملګري په یوه کلیک سره ان فرینډ کوم، ختموم. او دوستانو دا کومه طریقه زه تاسو ته په دې ویډیو کې درښیم د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په یوه کلیک سره خپل ټول ملګري ختمولی شئ. هغه که هر څونه یې، که 1000 یې، که 2000 یې، که 3000 یې، که 15000 یې، که هر څونه یې تاسو په یوه کلیک سره ان فرینډ کولی شئ. نو راځو زه تاسو ته طریقه درښیم. دې لپاره به تاسو اول په خپل براوزر کې په دې براوزر کې یو ایکسټنشن اډ کړئ. دې لپاره به دا کونج کې 3 ډاټ راوړي، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا په ایکسټنشنز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ایکسټنشنز باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغه پیج خلاص شي. نو دلته به تاسو یو ایکسټنشن اډ کړئ. د هغه ایکسټنشن نوم ده ټول کیټ فار فیسبوک. د هغه ایکسټنشن ډاونلوډ طریقه زه تاسو ته د دغه ویډیو په اخر کې درښیم چې هغه ایکسټنشن به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. هغه ایکسټنشن ما الریډي ډاونلوډ کړی ده. نو زه راځم هغه ایکسټنشن دلته کې اډوم. نو کله چې بیا تاسو هغه ایکسټنشن ډاونلوډ کړئ نو په دې کې دا ډیولپر موډ دغه به تاسو انیبل کړئ. کله چې تاسو دغه انیبل کړئ دلته تاسو ته 3 اپشنان درکوي. نو ګور په دې کې اول یو د لوډ په لوډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لوډ باندې کلیک وکړئ بیا په فایلز باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په فایلز باندې کلیک وکړئ نو ګور هغه ټول کیټ ما الریډي ډاونلوډ کړی دی. دغه ټول کیټ ده. سمبل به تاسو په هغه ټول کیټ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه ټول کیټ باندې کلیک وکړئ نو به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ. هغه ټول کیټ به دلته کریټ شي. نو تاسو کتلی شئ دغه ټول کیټ دلته کریټ شي. بیا به سمبل دغه ټول کیټ تاسو انیبل کړئ. کله چې تاسو دغه ټول کیټ انیبل کړئ بیا به بیرته تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. کله چې تاسو خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ نو اول به تاسو په دې براوزر کې ډیسکټاپ سایت انیبل کړئ. په دا کونج کې 3 ډاټا راوړي، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او په دې کې لاندې اپشن دی ډیسکټاپ سایت. په دې باندې تاسو ټیک مارک ولګوئ. کله چې تاسو په ډیسکټاپ سایت باندې ټیک مارک ولګوئ نو په دې براوزر کې به ډیسکټاپ سایت انیبل شي. بیا په دا کونج کې 3 ډاټا راوړي، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. اخر ته به ولاړ شئ. لږ ګور دا اپشن راغلی وي ټول کیټ فار فیسبوک. په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ټول کیټ فار فیسبوک باندې کلیک وکړئ نو دا ټول کیټ به تاسو ته خلاص شي. ګور په دې ټول کیټ کې نور هم ډیر زیات کارونه کیږي، خو په لاله زه تاسو ته دا یوه طریقه تاسو ته درښیم. نو راځو ګور په دې کې به سمپل د تاسو سرچ ته راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ ان فرینډ. کله چې تاسو ان فرینډ کې ولیکئ لاندې به ولاړ شئ. ګور دلته یو اپشن دی ان فرینډ آل فرینډز. دلته لاندې یو اپشن د سټارټ ټول. په دې سټارټ ټول باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټارټ ټول باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو لږ انتظار ورته وکړئ او دغه به اوس ستاسې فیسبوک اکاونټ چې د هغه به ډیټیکټ کړي او ستاسو په فیسبوک اکاونټ کې چې هر څونه ملګري وي هغه به ټول دلته راواړوي. نو موږ هم انتظار ورته کوو چې زموږ د فیسبوک ټول ملګري دلته راواړوي. نو تاسو کتلی شئ چې زموږ د فیسبوک اکاونټ ټوټل فرینډزونه یې دلته راواړول. پورته ګورئ یو اپشن د سلیکټ آل. په دغه سلیکټ آل باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ نو ستاسو د فیسبوک د اکاونټ ټوټل فرینډزونه به دلته سلیکټ شي. نو دلته تاسو په ډېرې اسانۍ سره دغه ټول ان فرینډ کولی شئ. او کوم چیرې یو دانه نه ان فرینډ کوئ ګوره دا ټیک مارک به تاسو له هغه څخه ختم کړئ. مثال زه دغه فرینډز نه ان فرینډ کوم له دې ټیک مارک ختم کړئ. دا بل مو نه کوئ له هغه ټیک مارک ختم کړئ. کوم چیرې ټوله کول سمپل پورته ګوره سلیکټ آل بټن ته په دغه سلیکټ آل بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا به لاندې ولاړ شئ. کله چې تاسو لاندې ولاړ
لاړ سئ ګورئ دلته سبمیټ بټن ده، په دغه سبمیټ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سبمیټ بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس ګوره تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. ګوره تاسو کتلی شئ دلته له موږ سره د دې پروسسینګ شروع سو او دغه رقم د موږ د فیسبوک کوم فرینډس دي هغه به یو په 2 سکنډه کې انپرنټه کېږي. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ موږ سره د انپرنټ پروسس روان ده. اوس به دلته موږ ټول ملګري انپرنټه سي. نو زه راځم ګوره دلته فیسبوک اکاونټ ریفریش کوم. فلحال د موږ څو ملګري انپرنټه سو. نو ګوره فلحال تاسو کتلی شئ چې دلته له موږ سره 838 فرینډز دي. زه راځم دا ریفریش کوم. نو زه سمپل رالم بیرته دا ما ریفریش کړئ، په ګو بټن باندې مې کلیک وکړئ. نو دغه رقم اوس ګوره فلحال څو فرینډز دي. ګوره تاسو کتلی شئ چې له 838 سره رالو و 811 ته او هغه پروسسینګ اوس هم روان ده. سوکه به موږ ټول ملګري انپرنټه سي. نو دوستانو ډېره خوندوره طریقه ده. د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره خپل د فیسبوک ټول ملګري په یوه کلیک باندې انپرنټه کولی سئ. هغه که هر څونه وي، که 1000 وي، که 2000 وي، که 3000 وي، که 5000 وي، د دې طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره خپل ټول ملګري په یوه کلیک باندې انپرنټه کولی سئ. نو راځو دوستانو زه تاسو د هغه ټول کټ ډاونلوډ طریقه درښیم چې هغه ټول کټ به تاسو په خپل موبایل کې څنګه ډاونلوډوئ. دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ. هغه که هر براوزر وي، کله چې تاسو په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ talim.seo.com/toolkit. دغه به تاسو د براوزر په سرچ بار کې ولیکئ او سمپل په ګو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه ویب سایټ خلاص شي. نو دلته به تاسو لاندې ولاړ شئ او لاندې تاسو ته ډاونلوډ بټن درکوي. په هغه ډاونلوډ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه ټول کټ به تاسو له دغه ویب سایټ څخه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.